ښار د پاریس نه کندهار ښکلی دی. واه 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 دا بوی داسې لګېږي جلا جلا بوی کوي دغسې خیرن سوي دي بل کور شادې ته مې څو واره ویلي دي پر وخت دا اوپاشي ورکوه ای دغونه خوارۍ مې وکښلې یو اولاد مې په خوله نه دی یاره وم په ګلانو کې نو ګل ګلاب او ښه بوی یم ښه بوی لري. آغا جانو آغا جانو چیرې یې؟ دلته راسه څه نارې دې جوړې کړي دي دلته راسه هله صبر زما زمری زویه. سلام علیکم آغا جان. علیکم سلام. څنګه یې؟ ښه بخیر صحت ښه دی؟ جوړ یې خیرات دی آغا جانه؟ وشکر څه دې چیرې دی آغا جانه؟ دلته دا ګلانو باندې ګرځېدلم هغه کارګر یم اوپاشي نه ورکوي. ښه ته ودرې زه به د دوی سره جوړ شمه. څه دې ویله بچه؟ ما او تا منګل ورک په بانډار سره وکړو. بانډار سره کوو؟ سمه ده بچه خیریت خو دی. خود خیرات دی ته راځه چې ورسو بابا. درځه بچه. ګران بابکه ونه لوېږې دا خو هلکه پر ځان دې پام کوه ستا پلار لا ځوان دی. درته مې ویل بابکه نو درته مې ویل هغه ما مادګي نه ویل. ښار د کندهار وایي هلکه دا دې څنګه غټ سوي دي بابکه مازدیګر مال د دې منظره جلا خوند و بابکه کښېنه کرار لږ کښېنستلی سم ولې دغه خاورې ته ورځو نو په دغه مې دې خاورې ته راوستې بابکه کښېنستلی سم راسه بچیه ته دلته کښېنه راسه ښه 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 و بابکه خدای دې خیر کړي بچیه څه دې ویله بابکه داسې خبره ده ښه پر دا مور مې بیخي ډېر زړه سوځي. الله ولې مریضه ده؟ یا خو ته به خبر یې بابکه ځان دې ناګمان اچولی دی. څه پیښه ده؟ زه بابکه څونه تا ته ووایم هره ورځ درته وایم خو څه کیسه ده بچی؟ د دا کور په هلته نه یې خبر؟ یا نو څه کیسه ده؟ مور نه درته وایي؟ یا هغه خوشاخ نه کوي؟ سپین سره ښځه د بابکه سهار وختي راکښېنستلې د کور په کارو اخته یي. دا زما زړه پر سوځي بابکه. ولې هلکه مغزی دې مات نه شه ولې داسې کوې راته چې ما واده در وکړئ د دغه دپاره چې دا مور دې هوسا شي سپین سرې ښځه ده کله به موږ په تس هوسا کېږو ولې په دا کور سر نه ګرځه ولې دې دغه مېرمنې ته نه وایه چې دا د مور سره مې کومک کوه بابکه سپین ږیری سړی د کور په جنجالو باندې کار مه لره 5 وخته لمانځه ته ځه دا 2 کاله کېږي دا خو د کور مینځ نه دی چې بالا به خدمات کوي هادي ده ته واده ور وکړه هی هغه کشر ورور دې دی د ده مخ ته دا خبرې کوي نو سبا به د ده څه حال بابکه ورته وګوره پر سر لاس مه نیسه ورته وګوره بابکه دا چې کوي دا زما مشر ورور دی دا چمونه کوي بابکه اونو خو چې زما د ځوانۍ وختي وې د هېڅ نه سوه کولی اوس پوه سه چې پلار مې سپین ږیری دی مور مې سپین سرې ده اما زویه موږ خو د لاسو پښو اوس لوېدلي یو باید تاسو دغه خدمت وکړئ د مور سره دې هغه ستاسې شنیان کومک وکړي زما سره دی تاسو نو ستاسې د بابکه ستا خبرې دې وم په ګلانو بدلې بابکه وایي د مور و پلار ساتنه فرض ده پر هر اولاد نو دی اوس تا ته به کم وخت دا خبره کوي بابکه بابکه نو د کور مینځ ځینې جوړه کړمه دا ګوره بابکه نو د کار دپاره خو یې راوستلی ده نو وروره ته څه وس دونه د کور کار نه به کوې زه بیا دا وایم چې د ستر جنجالو ښه به دا وي چې زه خیر پروا نه کړي ویلی یم نه سم زه به 2 واده وکړم نو دا څه وه بابکه نو څه وایم زه ناست یم ته واده کوې نو بچه ته کوشنه یې ته کوشنه یې چیش کوشنه یې بابکه ګرده راته وایي کوشنه یې بالا خو نو درجې نه غټېږم بابکه ستا دی لکه د بل واده ترتیب نیسم د خیره بالا ته واده وکړه بابکه زه ولاړم ما په مخه ښه تذکر سره کې
پروا نه کوي په نوې ځواني کې دی. بابک وربیا کوه د خوابدی څو یا بچی ورڅه کور ته نصیحت ورته وکړه. زه د خیره د دوه واده ترتیب برابروم. نو هغسې ته سپر لار نه ځئ. دا بل بیا ګوره وایي ده ته واده ور وکړه نو ستا په سرنوشت یې اخته کړمه. سبا به ده یم دا خبرې راته کوي. در دې خو نو بهتره دا ده چې زه بل واده وکړم. پیسې هغسې شکر ستا. او خدای دې راوله. څنګه یې ښه خیر و خیرات دي. جوړ یې خیر و خیرات دي. په خیر ناجوړي دې څنګه ده؟ بس ښه مه ګزاره کوم. هغه دغه القام په مخ راغله ډېر خشمېدلې وه دا ولې؟ خبره داسې ده چې دا یوه ته مې واده ورکړی دی دا بل ته مې نه دی ورکړی. په خبر یم نو اوس دغه یو لاره نه وړي دا واده چې کړی دی هغه بیا ما ته وایي دا بل ته واده ور وکړه. ښه ما نو بیا بهتره دا وبلله تو خو زما خوری یې او زموږ د کور خوشحالي غواړې. نو ما ویل زه به دویم واده وکړم. نو ته دویم واده کوې نو هغه بل یوه ته یې ور وکړه. نو ته دویم واده ولې کوې؟ په لارې کلاره یې نسې او ته دویم واده کوې. وروره دا خبرې مه کوه چې پر لارې نسې تللی. زه تکړه یم در اوسه لا ځوان یم او بله داسې ده نو دا بل چې دی کشر دی د دغه مشر په سرنوشت به یې نه اخته کوم. نو چې بل ته نصیحت وکړه نو ته بل ته واده نه ورکوې. ولې نه ورکوې؟ نو ستا ته هم دا نه شاید دې وکړې واده. دا کوم کلتور دی سپین ږیری سړی ته واده کوي ماما دا سړی نه کوي. خورې زما په خیال ته زما سره جنجال جوړوې. یا جنجال نه جوړوم ځوان هلک ناست دی ته ځان ته کوزده کوې هغه ته نه ورکوې. خیر دا زما شخصي موضوع ده کورنۍ موضوع ده. زه هم د سړی د کورنۍ سړی یم نو دا څه معنی؟ هغه خو یې خو دا بیا یو څه بله موضوع ده. نو ته چې واده کوې ځان ته مه د هغه د هغو ژوند ور خرابوه. سپین ږیری سړی هغه ځوان زوی کې ناست و هغه ته واده ور وکړه. نو د هغه آینده مه خرابوم د ځان آینده خرابوم د هغه آینده خرابوم. ښه واده کشر ته واده ور وکړه. د کشر ته واده مشر ته به نصیحت وکړه. ته نصیحت وکړه بالا به سره کښېنه سره دغه خبره دې ښه ده. خبره دې ډېره ښه ده. نو دغه دې زه به سلا پکښې وکړمه. ته بره راسه دا زما مشر زوی ته یو لږ څه نصیحت هغه ته به زه نصیحت وکړم. دا کشر دپاره به ولاړ سي یو ځای به خوښ کړو دوستي دا رقم ما یو ګوډی بیا خپل زړه م خوشحاله وساتئ. یا نو ته بابا دا نه د دې نو ته نو ته بل کور هم خرابوې خپل کور هم خرابوې. خدای دې وس راکړي چې خپل اولادونه ښه وروزو. ویې روزي بېشک څه خدمتونه ژوندی اوسې خورایې ژوندی اوسې.